دا خان وخت د داود خان وخت کې وو کم اوس ډېر شوی دی په هر ځای کې هم دي دا ډېر ګاک لري خلک یې خوښوي دلته نه د هر ځای نه دغه پیرني افغاني شروع ده ډېر شوی هم دی ډېر خلک هم خوښوي هم د افغانستان هم خوښوي او خارج ته هم خوښوي دا خو جامې داسې جامې دي چې دلته راځي دلته هېڅ شی هم نه وړي بغیر له دا افغاني پیرنونه کې دا ښه جامه هم دي په واده باندې سړی چې کوي په شیرجي خوري کې کوي یو نور یو شی یو مجلس کې د پیرني افغاني اغوندي هغه راځي هم ښه معلومیږي این لباس ها کس برای شب عروسی، شب اینا دیگه جوانات زیادتر استفاده میکنه. مشتری ما از خارج کشور از داخل همه افغانای خود ما عموما از این لباس ها استفاده میکنن. دیزاین ها مختلف است. دیزاین افغانی که است، دیزاین های ازبکی است، مثلا هزارگی است و کوچی است، مختلف است. مشتری های ما بعضیش که افغانای خود ماست از خارج میان انتخاب میکنن این لباس ها را. رسم عنعنات ماست، همین لباس افغانی است، برای افغانای خود ماست. از این لباس ها زیادتر آل رواج است استفاده میکنن. زما علاقمندي همدغه افغاني لباس دیزاین ډېر زیات له اوله وه. زه یو څو وخته په هندوستان کې مازوان کوه چې ډېر دا خارجیان علاقمند دي همدغه لباسو ته ډېر زیات وو. له هماغه ځینه ما کوشش کوو چې هلته یو څه جوړ کړم موفقه نه شولم. وقتی چې له هغه ځینې دلته راغلم همدا ایډیا ما په مغز کې وګرځېده باید چې زه همداسې یو دوکان جوړ کړم او داسې خارج لپاره چې هغه کړمه جوړه کړمه.